ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: ختیځ کې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې تېره شپه یې د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ زوړ بازار سیمه کې عملیات ترسره کړي. یاد ځواکونه وایي د عملیاتو په پایله کې د خوږیاڼو ولسوالۍ لپاره د داعش ډلې امیر عبدالسلام حنیفي مشهور په ذبیح الله چې د وسلو او چاودیدونکو توکو د خرید مسؤلیت یې هم پر غاړه وو نیول شوی دی. دوهم خبر: د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره کتلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو، سولې او قطر کې د بین الافغاني خبرو په اړه یې ورسره خبرې اترې کړې دي. دریم خبر: د بلخ سلګونو اوسیدونکو په مزار شریف کې د یوې ولسي غونډې له لارې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې وغندلې. دوی وویل چې کابل د عمران خان سفر ځکه بې ګټې دی چې دغه هیواد لا هم د ورانکارو ډلو ملاتړ کوي. دوی په هیواد کې د سولې او اوربند غوښتنه هم وکړه. څلورم خبر: د ننګرهار ولایت والي ضیاء الحق امرخیل وایي د دې ولایت د رینور ولسوالۍ کې به 3000 کورنیو ته برق وویشل شي. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یادې پروژې 90 سلنه چارې بشپړې شوې دي او زیاتوي چې 10 سلنه نورې به هم ډېر ژر بشپړې او ګټې اخیستنې ته وشپارل شي. د ننګرهار والي همداراز زیاتوي چې د کورونو ترڅنګ به 10 مسجدونه، 7 ښوونځي، 1 شمېر فابریکې او 2 کلینیکونه هم د دې پروژې په بشپړېدو سره د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. پنځم خبر: تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا 180 تازه پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي د تیرو 40 ساعتونو په موده کې کرونا ناروغي 180 نورې مثبتې پیښې شوې دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د همدې موده په ترڅ کې 13 تنو له دغې ناروغۍ څخه ژوند بایللی دی او 11 تنه ترې بیرته روغ شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خبري ټولګه مو سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.